آیا تاسو کولی شئ د داسې یوې خاورې تصور وکړئ چې د هغې د ترلاسه کولو لپاره یو قوم زرګونه کاله انتظار کړی وي؟ نن چې موږ او تاسو اسرائیل ته ګورو، یو کوچنی خو خورا پرمختللی او ځواکمن هیواد ښکاري، خو د دې خاورې ځینې برخې د داسې کیسې شاهدې دي چې روایتونه یې د حضرت ابراهیم علیه السلام له زمانې پیل شوي دي. د یهودیانو لپاره اسرائیل یوازې د نقشې پر مخ یوه کرښه نه ده، دا د هغوی د نیکونو ژمنه ده، یوه داسې وعده چې دوی د قحطیو، غلامیو، جلاوطنیو او ظلمونو سره هم له زړه نه ده ایستلې. د روم په امپراتورۍ کې پر دوی په پرله پسې سخت بریدونه وشول، غلامان شول، بېکوره شول، عزتونه یې تر پښو لاندې شول، خو بیا هم د هغوی روح تل د بیت المقدس له زړو دیوالونو سره تړلی پاتې شو. نو پوښتنه دا ده، ولې دا قوم هر ځل له دومره سپکاوي وروسته بیا هم همدې خاورې ته راګرځي؟ آیا دا یوازې مذهبي مینه وه او که دا د خپل هویت د ژغورلو وروستۍ لاره وه؟ کله چې د اډولف هټلر پوځ 6 میلیونه یهودیان د ګازو په خونو کې او په ورته شکل سره ووژل، نو هیڅ چا تصور هم نه کوو چې دا قوم به یو وخت له خاورو راپورته شي او د نړۍ له قوي پوځونو څخه به یو قوت جوړ کړي. نن چې د اسرائیلو په سړکونو کې امنیت او پرمختګ ښکاري، د هغې تر شا د میلیونونو خلکو قرباني ده. دا کیسه له میسوپوټامیا څخه پیل کیږي او تر عصري اسرائیل پورې رسیږي. دا کیسه شاوخوا 4000 کاله مخکې پیل کیږي، هغه وخت چې نه اسرائیل و نه فلسطین. ټوله نړۍ د میسوپوټامیا ستر تمدن ته کتل، چیرې چې خلکو د خټو کورونه جوړول او د ډبرو بوتان به یې خدایان بلل. خو همدلته یو داسې شخصیت را څرګند شو چې د نړۍ مذهبي فکر یې بدل کړ، هغه و حضرت ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام د بت پرستۍ مخالفت وکړ او نړۍ ته یې د یو خدای پیغام ورکړ. هغه وویل خدای د ډبرو په بوتانو کې نه موندل کیږي، بلکې د پاک زړه له لارې پیژندل کیږي. ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو چې خپله کورنۍ او قوم پرېږدي او د الله د رضا لپاره د خپل هدف یعنی توحید په لاره کې ولاړ شي. په همدې سفر کې هغه یوې خاورې ته ورسېدو چې کنعان بلل کېده، هغه خاوره چې نن یې موږ اسرائیل او فلسطین بولو. د یهودیانو لپاره دا یوازې ځمکه نه وه، دا د خدای وعده وه چې د هغوی په مقدس کتاب تورات کې ثبت شوې ده. همدا باور هغوی سره د زرګونو کلونو په جلاوطنۍ کې هم پاتې شو. خو د حضرت ابراهیم علیه السلام د کیسې وروسته دا داستان یوې نوې پړاو ته داخلیږي، د یوې کورنۍ کیسه چې وروسته په 12 لویو قبیلو بدله شوه. حضرت ابراهیم علیه السلام 2 زامن لرل، حضرت اسماعیل او حضرت اسحاق علیه السلام، او د اسحاق علیه السلام زوی و حضرت یعقوب علیه السلام چې بل نوم یې اسرائیل هم و. یعقوب علیه السلام 12 زامن لرل چې د بني اسرائیلو د نسلونو بنسټګر وګرځېدل. هرې قبیلې ځان ته پیژندنه درلوده، خو ټول د یوې ریښې، یوې عقیدې او یوې خاورې سره تړلي وو. دا هغه وخت و چې یهودیان په خپله خاوره کې پیاوړي کېدل، کرنه یې ورځ تر بلې ښه کېده او شمېر یې هم ورځ تر بلې ډېرېده او هغوی ځانونه اسرائیل یعنې د یعقوب علیه السلام اولادونه بلل. خو تاریخ تل مستقیم نه ځي، ناڅاپه طبیعت خپل رخ بدل کړ او هغه شنه حاصلخیز ځمکه په قحطۍ واوښته، سیندونه وچ شول، کروندې وچې شوې او خلک د یوې دانې لپاره وږي شول. لوږه، فقر او ناامیدي هر ځای خپره شوه او همدلته یهودیان اړ شول چې خپله مقدسه خاوره پرېږدي. دا د هغوی لومړی لوی هجرت و. یهودیان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مصر ته لاړ. مصر هغه وخت د نړۍ تر ټولو شتمن او ځواکمن هیواد و، ځکه هلته د نیل سیند هېڅکله نه وچېده او خلکو فکر وکړ اوس به ژوند سم شي، خو هغوی نه پوهېدل چې هلته د هغوی لپاره څه انتظار کوي. یهودیان په تجارت او حساب کې دومره ماهر وو چې ډېر ژر د مصر په اقتصاد کې مهم شول، خو همدا پرمختګ د هغوی لپاره خطر جوړ شو. د مصر پاچاهانو یعنی فرعونیانو ته ویره پیدا شوه که دا قوم همداسې وده وکړي نو یو ورځ به زموږ واک په لاس کې واخلي، او له همدې ویرې کرکه وزېږېده او له کرکې ظلم. یهودیان د فرعون د ظلم لاندې ژوند کوو او فرعون هغوی ډېر سخت په عذاب کړه تر څو د هغوی ځواک او شمېر کم کړي. خو همدلته په همدې تیاره کې یو رڼا پیدا شوه، هغه حضرت موسی علیه السلام. د موسی علیه السلام کیسه خپله یو معجزه ده. هغه د هماغه باچا په ماڼۍ کې لوی شو چې د یهودیانو د ختمولو قسم یې خوړلی و. کله چې موسی علیه السلام پوه شو چې هغه د همدې مظلوم قوم څخه دی، نو هغه یو سخت تصمیم ونیو، د خپل قوم ازادي. هغه شاهي ژوند پرېښود او د خپل قوم د خلاصون لپاره ودرېد.
حضرت موسی علیه السلام یو مشر نه و، هغه یو انقلاب و. هغه خپل قوم سره یو کړ او د فرعون مخې ته ودرېد. کله چې فرعون انکار وکړ نو د الهي قدرت او د موسی د باور له لارې هغه تاریخي شیبه راغله مخې ته سمندر، شاته د فرعون پوځ. الله تعالی موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې په خپله لکړه یعنې امسا د سمندر ووهه. نو سمندر دوه ټوټې شو، هره برخه لکه لوی غر ودرېده، په منځ کې وچې لارې جوړې شوې. موسی علیه السلام او بني اسرائیل په امن سره تیر شول. خو کله چې فرعون او د هغه لښکر هم همغې لارې ته ورننوتل، سمندر بیرته سره یو شو. فرعون او ټول لښکر غرق شول. دا پیښه تاریخ کې د ستر هجرت په نوم یادېږي. نو کله چې هغوی آزاد شول نو سفر لا پای ته نه ورسېدلی. په سینا غره کې حضرت موسی علیه السلام ته د الله تعالی له لورې 10 حکمونه ورکړل شول. دا یوازې مذهبي قوانین نه وو، بلکې د ټولنې د جوړېدو اصول وو. غلا مه کوئ، دروغ مه وایئ، یوازې یو خدای ومنئ او داسې نور. همدې اصولو یوه ګډه منظمه او ځواکمنه ټولنه جوړه کړه. خو د حضرت موسی علیه السلام له ازادۍ وروسته یهودیان بیرته خپله وعده شوې خاورې ته ور وګرځېدل. خو دا راستنېدنه اسانه نه وه. هلته مخکې له مخکې قوي قبایل میشت شو چې نه یې غوښتل دا قوم بیرته هلته ځای ونیسي. په هر ځای کې جګړه وه، په هر ځای کې ازموینه، او همدلته تاریخ یو نوی اتل وړاندې کړ. یو ساده خو زړور ځوان، حضرت داود علیه السلام. د دښمن په لښکر کې یو غټ ویرونکی جنګیالی و، جالوت. هغه دومره ځواکمن و چې یوازې ټول پوځونه ویرول. خو داود علیه السلام نه درنه وسله درلوده، نه لوی پوځ، بلکې یو قوي ایمان. او د تورات له روایتونو له مخې داسې یوه ساده وسیله یې درلوده چې له 2 تارونو څخه جوړه وه، او په منځ کې یو کوچنی ځای و چې تیږه یا ډبره پکې ایښودل کېده. بیا به یې چورلوله او بیا به یې ډبره په زور خوشې کوله. نو داود علیه السلام په همدغه وسیله کې یوه تیږه واچوله، تاو یې کړه او هغه مخامخ جالوت ته ودرېد او په یو دقیق وارې هغه ځمکې ته راوپرځوه. همدې یوې بریا د یهودیانو زړونو ته داسې ځواک ورکړ چې کلونه یې ورته انتظار کوو. د همدې بریا وروسته داود علیه السلام د اسرائیلو ستر باچا شو. هغه ټول 12 قبایل سره یو کړل، یو قوي ملت یې جوړ کړ او بیت المقدس یې خپله پلازمینه وټاکله. همدا بیت المقدس چې نن هم د نړۍ له تر ټولو مهمو ښارونو څخه دی. د داود علیه السلام تر واک لاندې یهودیان د لومړي ځل لپاره یو متحد ځواکمن ملت شو. او نن ورځ چې د اسرائیلو په بیرغ کې کوم شپږ کونجه ستوری دی، دې ته سټار آف داود یعنې داود علیه السلام ستوری ویل کیږي. خو دا سمبول د حضرت داود علیه السلام له زمانې څخه نه دی، بلکې وروسته د یهودي هویت نښه ګرځېدلې ده. نو د داود علیه السلام نه وروسته د هغه زوی واک ته ورسېد، حضرت سلیمان علیه السلام. دا د اسرائیلو د تاریخ تر ټولو زرین پړاو و. سلیمان علیه السلام نه یوازې یو باچا و، بلکې د نړۍ له هوښیارو واکمنانو څخه شمیرل کېده. هغه په بیت المقدس کې یو ستر او شاندار عبادت ځای جوړ کړ. د بابل د روایتونو له مخې دا یوازې یو ودانۍ نه وه، دا د یهودیانو د ایمان، روح او هویت مرکز و. د دې ودانۍ په جوړولو کې قیمتي ډبرې کارول شوې وې او د سرو زرو پراخ استعمال پکې شوی و. حتی ویل کېږي چې خلک به له لرې لرې ځایونو څخه راتلل تر څو دا شانداره جوړښت په خپلو سترګو وویني. د دې عبادت ځای تر ټولو سپېڅلي ځای کې د حضرت موسی علیه السلام هغه 10 حکمونه ایښودل شوي وو چې د یهودیانو د دین او ژوند بنسټ ګڼل کیږي. د سلیمان علیه السلام په وخت کې اسرائیل دومره شتمن شو چې سپین زر تقریبا د عادي ډبرو په شان ارزښت درلود. خو هر عروج یو زوال لري. د سلیمان علیه السلام له مړینې وروسته قوم د واک، قدرت او اختلافاتو له امله وویشل شو. شمال کې اسرائیل او جنوب کې یهودا. دا ویش د هغوی تر ټولو لویه کمزوري شوه او همدا کمزوري د بهرنیو یرغلګرو لپاره یو فرصت شو. یو ظالم باچا د بابل له لورې پر بیت المقدس برید وکړ. ښار محاصره شو، خلک له لوږې او تندې مړه کېدل او بالاخره ښار ونړېد. عبادت ځای وسوځول شو، هر څه په خاورو بدل شو. زرګونه خلک ووژل شول او پاتې کسان هم بندیان شول. دا پیښه په 1580 قبل المیلاد کې وشوه او دا د یهودیانو د تاریخ تر ټولو تور باب و. یهودیان بابل ته لاړل او د خپلې خاورې لپاره به یې ژړل. د هغوی وطن، د هغوی هویت، هر څه ترې اخیستل شوي وو. خو شاوخوا 80 کال وروسته یو بل نوی ځواک راڅرګند شو، د فارس امپراتوري.